یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي موږ د ختم تراویح کوو، خو بعضې خلک یا بعضې ځوانان ناست وي، نو کله چې امام ورکو ته کښته کېږي نو دوی په امام پسې اقتدا وکړي. دغسې کول څه حکم لري؟ محترمه، که د عذر په خاطر وي، لکه مرض او یا د عمر ډیروالی، ضعیفه وي، توان و طاقت د ولاړې نه لري، نو پروا نه کوي. او که بې له عذر څخه دغسې کوي، نو بیا دغه عمل مکروه تحریمي دی، ځکه دغسې عمل کول دا د منافقانو سره مشابهت دی چې د خدای عبادت باندې غمیږي او دوی ناست وي، د لمانځه په کیسه کې نه وي، د لمانځه احترام نه لري، نو کله چې امام رکوع ته کښته کېږي نو دوی اقتدا پسې وکړي. دغسې خلک منافقان بلل کېږي او دغسې کول مکروه تحریمي دي. رد المحتار اول ټوک او صفحه 523 او فتاوای قاضي خان علی هامش الهندیه اول ټوک او صفحه 244 او بحر دوهم ټوک او صفحه 122 همداراز مجموعة الفتاوا دوهم ټوک او صفحه 119.